مزل پاتې مزل مو د مدیترانې له سمندر ورهاخوا د تاریخي اندلس په قلاګانو او ښکلو ښارونو ګرځوي. پاتې مزل د موجوده عصر د چیلنجونو او فرصتونو هنداره. پاتې مزل د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي. پاتې مزل په تاریخي اندلس کې د اسلامي تهذیب او تمدن په اړه خبرې کوي. پاتې مزل د مسلمانانو ستر واکمني او فرهنګي میراثونه بیانوي. پاتې مزل تاریخي اندلس له کومو پړاوونو تیر شوی او بالاخره دا تاریخ زوال څنګه رامنځته سو. پاتې مزل دا له خوندونو او جهادي سفرونو څخه ډک مزل مو د هیر شوي تاریخي اندلس په لور دی. د اندلس 800 کلن تاریخ یوه حقیقي سرمایه ده چې د علم، تجربو او عبرتونو څخه ډکه ده چې باید اوسنی مسلمان نسل پرې خبر شي او ګټه ترې واخلي. موږ مو د اسلامي خاورو او هیرو شویو اتلانو د فتوحاتو او ړنګو شویو پلونو د راتازه کولو په لور بیایو. موږ مو د مدیترانې له سمندر ورهاخوا د اندلس په هغو ښکلیو تاریخي قلاو او ښارونو ګرځوو چې د مسلمانانو بې شمېره ککرۍ او وینې ورنظر شوي دي، خو اوس یې واک او اختیار له مسلمانانو سره نشته. له پندونو او عبرتونو څخه ډکې دې غږیزې لړۍ کې به تاسې د اسلام د ستر مجاهد طارق بن زیاد رحمه الله رښتینی تاریخ واورئ. څه ډول په جنوب لویدیځه اروپا کې د اسلام بیرغ لوړ او په لږ شمېر مخلص مجاهدینو یې ډېرو ځمکو ته د اسلام مبارک دین ورساوه. په دې غږیزه لړۍ کې به تاسو په دې وپوهیږئ چې نن په لسګونه اسلامي هیوادونه او په میلیونونو فوزونه موجود دي، ولې په هغوی کې زموږ د فدایانو په څیر د اسلام لپاره د قربانۍ او سرښندنې روحیه موجوده نه ده. را روانې حل لارې او په اسلامي لښکرو کې باید کوم بنسټیز کارونه، نصاب او نوښتونه رامنځته او ترسره شي. په دې لړۍ کې تاسو اورئ چې غرب او نور د اسلام دشمنان اوس څه غواړي او مجاهدینو ته د بلیک میلینګ په شمول کوم پټ خطرناک او استخباراتي جالونه غوړولي. همداراز په دې لړۍ کې به تاسې تر فتوحاتو وروسته د اسلامي خاورو له لاسه وتلو اسباب، عوامل او د مخنیوي لارې چارې در وپېژندل سي. پاتې مزل مجاهدینو ته جهادي او اصلاحي تربیت او خپلو سپېڅلو موخو ته د رسېدلو لارې چارې ورزده کوي. پاتې مزل د اسلام د دښمنانو هغه وعده خلافۍ او غدارۍ در یادوي چې د تاریخ په اوږدو کې له مسلمانانو سره کړي. هغوی څوک وو او اوس د هغوی شوم پلانونه څه دي او په مقابل کې باید څه وشي. پاتې مزل د وخت او حالاتو مطابق هیښوونکي، تاریخي او عبرتناکه لړۍ. راټولونه، ثبت او ترتیب ډاکټر سیف الله خالد. پاتې مزل.